بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ دا زده وه چې څنګه کولی شو په NSO پروګرام کې د سینټنکس په اړه چې کوم معلومات وو هغه فعال کړو او ورنه استفاده وکړو. نن له خیره سره راځو دوستانو، موږ تاسو خپل د ګروپ فونټ ادامه وایو. د فونټ ګروپ په ادامه څه شیان لرو هغه تشریح کوم، درته وایو څه شی موږ تاسو لرو او څه کارونه پکې کولی شو. دوستانو لومړنۍ برخه څه ده؟ بی حرف ده چې د بولډ په معنا ده. بولډ وایي ضخیم ته. ضخیم څه معنا؟ یعنې ډبل دی. موږ تاسو په خبره کادي خبره درته عامیانه یې وایم. که زه دلته لاړ شم ولیکم چې افغانستان او لاندې هم یو دانه بل ولیکم افغانستان، او زه اوس وګورم چې په دې منځ کې فرق څه شی ده. مثلا که زه لاړ شم لومړنی افغانستان انتخاب، اول دواړه به انتخاب کړو، لږ به یې سایز نور هم غټ کړو صحیح معلوم شي. دا کار مې وکړ. اوس زه ځم دغه دوم افغانستان بولډ کوم. اوس د لومړني افغانستان او دوم افغانستان په منځ کې څه فرق ده؟ رنګ کې فرق شو. د دې رنګ تیز ده، د هغه څه شی ده؟ لږ خام ده. دوم د دې دغه سایز څه ده؟ بولډ ده. بولډ په معنا د ډبل کول. دا لږ ډبل غوندې ده او هغه څه زموږ تاسو سره شی ده؟ ساده ده. څه وخت کې استفاده کیږي؟ بولډ هغه وختونو کې موږ تاسو استعمالوو چې موږ تاسو وغواړو خپل ټایټل استعمالوو. شی ټایټل مثلا تاسو سره هغه د کتاب ده یا هر شی چې تاسو جوړوئ، تاسو سره به یو ټایټل وي، نو تاسو به خپل ټایټل څه کوئ؟ سایز خو بیا هسې مثلا اوس دا 13 ده، د دې سایز څومره کوو؟ مثلا زه ورته وایم چې د دې سایز 40 دی. په 40 سره بولډ هم باید ووسي. عنوان یو خبره. دوم خبره دا ده تاسو سره مهم خبرې دي. مثلا دغه پاراګراف کې دا جمله ډېر مهم ده، نو تاسو به دا ټول جمله انتخابوئ، دا څه کوئ؟ بولډ کوئ. څوک یې لولي هغه دې پوه شي چې اوله دغه ساحه کې مهمې خبرې کړې دي. صحیح ده؟ بل مثلا موږ تاسو که وغواړو چې په یو کلمه باندې امفاسایز وکړو، یعنې تاکید وکړو، هماغه مهم خبره، یعنې مثلا موږ تاسو بیا هم زړه مو هماغه کلمه وي یا جمله وي یا بسته خط وي، هغه به څه کوئ؟ تاسو بولډ کوئ. داسې وختونو کې استفاده کیږي. بعد له هغه څخه دوستانو موږ تاسو شی لرو. بعد له هغه څخه که زه راشم دلته افغانستان انتخاب کوم او دلته کنټرول وي هم کوم، نو دلته به زه لاړ شم، دا به زه دلته افغانستان انتخاب کوم، نو زه به لاړ شم. اوس د لومړني افغانستان او دوم افغانستان په منځ کې فرق څه شی ده؟ هغه سیده ده. افغانستان څه ده؟ موږ تاسو سره دلته که زه لاړ شم ریډ او ارو، دا افغانستان څه ده؟ موږ تاسو سره سیده ده، فرق نه لري. اما دا څه ده؟ موږ تاسو سره دغسې ده. صحیح شو؟ دې ته وایي ایټالیک. شی ورته وایي ایټالیک. ایټالیک دوستانو موږ تاسو هغه وخت استعمالوو د ریفرنس لپاره. شي لپاره؟ ریفرنس لپاره. ریفرنس څه شی ده؟ تاسو که تاسو ذهن زه خلاص زه صحیح خلاص کړم داسې مثلا موږ تاسو همیشه احادیث شریف آیات شریف هغه کوو، روایت کوو که نه؟ وایو چې مثلا دغه حدیث شریف داسې عنوان یې د اخر کې لیکو صحیح البخاري. بیا هلته صحیح البخاري چې لیکې هغه باید شی سي؟ ایټالیک سي. یو خبره. دویمه خبره، دا مثلا داستان د هر شی څه ده، کوم مسله د هر شی څه ده، بیا ته راځې دغه ساحه کې ورته وایي چې دا ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت ده چې دغسې ویلی دی، نو تا به ټول حدیث شریف دلته لیکلی ده، نو ته به دغه ټول حدیث شریف انتخابوئ یا آیات شریف وي څه هر شی وي، تاسو به داسې کوئ ایټالیک کوئ. صحیح شو؟ یعنې هغه وخت کې دا موږ استعمالوو چې ریفرنس ورکوو یو چا ته، یعنې منبع ورکوو. منبع څه په یو ډاکومنټ کې ورکوئ، دا به ته استعمالوئ. نو کولی شئ تاسو استفاده یې کوئ او ورنه کار واخلئ. نظر خپل ضرورت. او په دې کې موږ تاسو لږ تنظیمات هم لرو. که زه لاړ شم دلته په دغه لومړی کې کار وکړم چې تاسو بهتره پوه شئ. نه دا نه ده. نور بل موږ تاسو دوستانو انډرلاین لرو. لومړنی افغانستان او د دوم افغانستان په منځ کې بل فرق څه شی شو؟ اوس لاین شته، دې ته نشته، دې ته انډرلاین وایو. د انډرلاین او د بولډ وظیفه تقریبا یو شی ده. زړه مو چې یو چېرته انډرلاین استفاده کوئ یا بولډ استفاده کوئ، خو دواړه یې مه استعمالوئ. کوشش کوئ که استعمال یې کوئ دومره فرق نه کوي،
هغه تاسو جملې پورې تړلی هغه ډاکومنټ څه شی لیکلی ده هغه جمله کې څه خبرې دي نو هغه خبره که لږ مهم و خو بولډ یې که څه بیخي ډېر مهم و بیا مې بولډ که مې ایټالیک هغه ورکړه انډرلاین ورکړه چې بیخي صحیح معلوم شي خلک بیخي ورته متوجه شي وروره دا خبره حتما مهم ده نو تاسو کولی شئ چې دا هر یو ځان ته استفاده وکړئ یا مثلا که غواړئ دواړه یو ځای هم کولی شئ استفاده یې که نظر تاسو ضرورت ده بعضې تنظیمات هم لري که زه دلته لاړ شم دلته سټایلونه دي د انډرلاین سټایلونه کولی شو بدل کوم مثلا زه وایم چې ما سره د دغسې دوه خطه سټایل کې دي وي او که له دې نه نور سټایل غواړئ چې رنګ یې چینج کړئ مثلا زه ورته وایم چې رنګ دې سور وي یا رنګ دې زیړ وي شین وي داسې کارونه کولی شئ استفاده کړئ او دلته که موږ او تاسو کلیک وکړو په دغه ساحه کې بیا هم هماغه خبرې دي چې تکراري نسته لږ نور څه زیاتر راغلی دي مثلا دغسې شکل کې زه غواړم موږ او تاسو ته دغسې شکل ته اوړي دې ته انډرلاین وایو بعد له هغه څخه دوستانو موږ او تاسو سټرایک ترو لرو سټرایک ترو موږ او تاسو ته خط ته وایي چې شی خط ته که زه لاړ شم دلته بیا هم افغانستان ولیکم او تاسو دلته ورباندې کلیک وکړئ دلته هغه وکړم هغه باندې څه کېږي یو خط کش کېږي څه وخت استفاده کېږي هغه وخت کې چې مثلا موږ او تاسو یو شی لغوه کول غواړو صحیح ده مثلا څه رقم تاسو ته به یو هغه راغلی وي مکتوب شی تاسو ته به لیکلی وي چې دغسې تاسو هغه رد کوئ د هغه لاندې بل مکتوب لیکئ یعنې دغه شی چې شوی ده دغه خراب ده دغه صحیح ده په دغسې وخت کې استفاده کېږي یا تاسو فکر که څه وي زیاتر په ډیزاینونو کې زیات استعمالیږي مثلا د یو جنس نرخ ده 100 روپۍ هغه تقریبا شپږ میاشتې چې تېرې شي هغه څوک په 20 روپۍ هم نه اخلي بیا هلته ورباندې 100 باندې خط کش کوي لاندې ورته لیکي 20 روپۍ قیمت نو دغسې وختونو کې تاسو کولی شئ چې د سټرایټرو څخه کار واخلئ نظر خپل د اړتیا او ضرورت ته تاسو کولی شئ استفاده کړئ او خلاص د مطلب زموږ او تاسو د ډاکومنټ د چی لپاره استفاده کېږي یعنې دا په ورباندې کړی سي یعنې دغه شی سوی ده لغوه سوی ده یعنې موږ او تاسو اوس یې نه غواړو په ریاضي او کیمیا او دا شیانو کې څنګه یاست کوم ریاضیکي فرموله مو زده ده که نه نه ریاضی کیمیا فیزیک صحیح ده که تاسو ته څوک وایي چې راته ولیکه 2 په توان د 2 هغه پوهیږئ ښه موږ تاسو په ریاضي یا په هغه کې قوانین لرو که نه دا د دې اوس که زه لاړ شم دغه 2 سوپرسکریپټ کړم دغسې شکل کې راځي صحیح شو ریاضي کې فرمولونه کې که شاید هم لیدلی وي اوس د دې جواب څه ده دوستانو د دې جواب داسې ده چې یعنې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 مساوي کېږي 2 2 څلور څلور 2 8 د دې جواب څو شو 8 شو موږ تاسو سره د دې جواب شپږ نه ده موږ تاسو سره دا ضرب کېږي په خپل منځ کې دې ته وایي توان څه ورته وایي توان پاور او موږ تاسو که وغواړو چې قاعده ته یې واړوو قاعدې ته یې هم واړولی شو زه لیکم مثلا H2O دا د اوبو فرمول ده په کیمیا کې نو تاسو که غواړئ چې دا خلکو ته معرفي کوئ فعل حال غلط ده څه وخت صحیح کېږي چې دا 2 انتخاب کوئ دا چې ته واړوئ قاعده ته واړوئ اوس نو دا د اوبو څه شی شو فرمول شو صحیح شو دا نو ریاضیکي وختونو کې استفاده کېږي همچنان په هغې کې هم استعمالیږي په اسلامي کتابونو کې ډېر استعمالیږي مثلا الله جل جلاله دا جیم لیکلی لږې پورته وړوي دغسې وختونو کې ورته استفاده کېږي نو نظر زه خپل ضرورت هغه تاسو کولی شئ د ریاضیکي فرمولونو لپاره له دې څخه کار واخلئ لاړ شو مخته که باز دنده نو موږ تاسو نن بولډ وویلې چې د امفاسایز لپاره استفاده کېږي ایټالیک هم وویلې چې د ریفرنس ورکولو لپاره استفاده کېږي انډرلاین هم ویلې چې د خط لاندې کش کوو لکه بولډ غوندې تقریبا یو استفاده لري دواړه سټرایټ روم ویلې او موږ تاسو راغلو سبسکرایب او سوپرسکرایب هم دواړه وویلې په دې هیله چې زده کړې وي دا درې و دغه څلور دانې انشاءالله که ژوند باقي و راتلونکې ورځ کې وایي